बिल्कुल کوم ګورو نن سبا چې کوم سوپر سٹار دی مطلب جهانگیر صاحب سوپر سٹار دی دغه خپل فین یوم راضی ارباز صاحب دی دغه خپل دغه دی فرستار دی شاهد صاحب دی دغه خپل فرستار کوم سوپر سٹار دی درې سوپر سٹار دی نو دا غوی لازمي دا غوی خبره فین دا غوی فین مخه راځي په کار چې فلم کامیاب شي. अच्छा ये बताइए कि ये जो फिल्म का जो नाम है दीदान इसका आपको पता है इसे क्या तर्जुमा है? दे वक्त हर साड़ी आर्य प्रोड्यूसर फरियाद की चेहरा फिल्म बनवा 30-40 लाख रुपए लगे 50 लाख रुपए वो लगे और रिकवरी न की मतलब तावान की न बदी दुमरा रिस्की वक्त के ता दुमरा यो कदम उचत को मतलब करैक्टर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसमें अगर एक्टर और डायरेक्टर जान डाल देना तो वो वही नज़र आता है. इंशाल्लाह ज़मंग अल्लाह ने उम्मीद दे और खपल आवाम ने उम्मीद दे چې د چا خپل پاریسکاری موږ یو قسم نه دی پرېخې او ټول دی راشي ان شاء الله په صبرینه سلیما کې به دا فلم لګي او ډیر په مینه محبت دی وګوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مرادری کاټ لنګي ما د پرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په لاهور کې د یو فلم په سیټ باندې د دې فلم نوم دی دیدن. قدرمنو دا د یو غټ بجټ فلم دی. په دې کې د پښتو د فلم انډستری چې څومره هنرمندان دي څومره سوپر سٹار دي څومره سٹار دي هغه د خپل فن مظاهره کوي. د دې فلم رائټر چې کوم دی سعید تاکالی صاحب دی ډایرکټر سے کیسر سنوبر صاحب چې تاسو پاره پیجندل نوم دی یو لیجنډ ډایرکټر دی ډیر زیات سینیئر دی. د فلم پروډوسر چې کوم دی هغه محمد خان دی او کې سره موجود دی. د کې د خپل فن مظاهره کې مطلب ایکټینګ بم کوي او د دې فلم پروډوسر هم دی. د دې فلم هیروین د دوی چې کومه هیروین د پدې کې هغه هم زما سره کوشش به ګډوانو سره خبرې کوم به محمد خان سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام مرادری څنګه له خیر ټیک ټاک خیر دی. فلم دیدن په سیټ باندې موجود دی. ریکارډینګ څنګه روان دی فلم په حواله سره وسوای؟ ماشاءالله اوپننګ هم ډیر مزیدار شو او دا پرونم کار ډیر خو ننم ډیر خدای ماشاءالله ډیر ریلیکس یو خو ان شاء الله روان او جی پرون د دوه مورز تقریبا یا درې مورز د درباز صاحب او د شاهد صاحب او نو جنکو مینکو کار شو جهانگیر صاحب خلانه را جهانگیر صاحب غالبا چې سبا برازي ان شاء الله هغه سبا کار دی هغه سبا کار او جی د دوی کار مطلب خو ریلیکس روان دی سیټ روان دی بالکل A1 نه پاس کلاس. ا کومګو ګورو دی وخت هر سړی اریو پروډوسر فریاد کوي چې یاره فلم بنوا 30-40 लाख रुपए लगे 50 लाख रुपए वो लगे और रिकवरी न की मतलब तावान की न बदी दुमरा रिस्की वक्त کې تا دومره یو غټ قدم اوچت کو मतलब کزو ګورم د پښتو د فلم انډستری چې څومره اداکاران دي ارباز صاحب دي جهانگیر صاحب دي شاهد صاحب دغه سوپر سٹار دي د نه علاوه محمد حسین سواتی صاحب دي عمران خټک صاحب دي اصغر شیما دي نور څومره تقریبا څومره اداکاران دي تا ټول کاست کړي په دې دومره نازک وخت کې دا ډېر ریسک لري. یاره ریسک خو دې مراد علي صاحب خو خبره داسې ده چې دا ټول مونږ غسي دي کنه د دې اریو خپل فالوورز دي خپل فینز دي دې ټول برازي ان شاء الله زمونږ دې ته دا ریکوست دي چې مونږ پرې نه باسي مونږ ودروي او چتم کوي لکه څنګه چې ان شاء الله دا بدل خپل ورنرکو A1 فلم بدرکو چې نورم د لخ جوړ کو نو مزید بکارو او کنه تاسو مطلب تاسو مینه کم او تاسو محبت کمی نو بس بیا خو پته سړی تاوان نه بخبره تختینو لازمي خبره تاسو دا فلم مطلب دا دومره غټ قدم اوچت ک په ډیر نازک وخت کې مطلب هر سړی پریاد کې شهره فلم تاوان کی پدې کې دا دومره غټ قدم اوچت ک دی غټ بجټ فلم ته جوړه بده کې د عوام سات درنه کې لازمي غستا به حوصله خرابي کی بیا ان شاء الله زمونږ د الله نه امید دی او د خپل عوام نه امید دی چې د چا خپل پاریسکاری موږ یو قسم نه دی پرېخې او ټول دی راشي ان شاء الله په صبرینه سلیما کې به دا فلم لګي او ډیر په مینه محبت دی وګوري. منګه د عوامو چويس ته ګورو موږ چې عوامو کومه خوخه ده کومه مینه ده په دې کې هغه ارسه موږ مطلب سټیبلیش کړي ساتلم دي او دا غو د پارم ډیر په مینه باندې کار شروع کړي دی رقص مغسته دي او بس دی به موږ ان شاء الله دا درا کوي. بالکل کوم ګورو نن سبا چې کوم سوپر سٹار دی مطلب جهانگیر صاحب سوپر سٹار دی دغه خپل فین یوم راضی ارباز صاحب دی دغه خپل دغه دی فرستار دی شاهد صاحب دی دغه خپل فرستار کوم سوپر سٹار دی درې سوپر سٹار دی نو دا غوی لازمي دا غوی خبره فین دا غوی فین مخه راځي په کار چې فلم کامیاب شي. بالکل ان شاء الله موږ سره کوم هم دي چیما صاحب دی محمد حسین صاحب دی عمران خټک صاحب دی رحیم شهزاد ماما دی دا ټول سو خدي د خپل ځمانه ولاړ دي او ان شاء الله ټول پاین ټول برازي او کار ول موږ ان شاء الله خکو ډیر په مینه ولکو او دا دیدن تقریبا 40 سال بعد یو نوم دی خیر هغه بل حساب کتاب وکنه خو ان شاء الله دا بدل دی او مطلب د نوې نسل لپاره د نوې انداز کې یو شی موږ جوړو نو امید هم دربه دي چې د خوښ شي او دی براش. د استاسو د هیروین سره خبرګو. السلام علیکم. जी वालेकुम अस्सलाम. साइमा कैसी है?
शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। फिल्म दीदन के सीट पे हम मौजूद है। कैसा चल रहा है काम? आज तकरीबन तीसरा दिन है मेरे ख्याल में। जी जी, तीसरा दिन है और बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत बिग कास्ट है, एंजॉय कर रही है। एंजॉय कर रहे हैं हम। अच्छा ये पता है कि ये जो फिल्म का जो नाम है दीदन, इसका आपको पता है इसे क्या तर्जुमा है? हमें फ़िल्म के नाम का तर्जुमे का नहीं पता, हमें ये है कि इन लोगों की मैं दीद करके ना मैं बहुत खुश होती हूँ। यही दीद इसका मतलब मुझे हाँ, नाम का दो मतलब दीदन तो का नहीं नाम है ना, ये जो दीदार होते हैं उर्दू में हम दीदार बोलते हैं कि यार इसका दीदार करना है हमें। मैंने तो वही आपसे दीदार कहा कि इसका मुझे मतलब। इसका मतलब का नहीं पता, लेकिन जब मैं इन लोगों की दीद करती हूँ ना, ख़ास करके हमारे जो प्रोड्यूसर और जो मेरे हीरो मोहम्मद खान साहब हैं, इनकी दीद करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। कैसा मतलब काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और मैं खुशी से काम कर रही हूँ। उससे कम इसमें आपका मतलब सेकंड अफेयर है ना, सेकंड हीरोइन का कैरेक्टर। हाँ जी बिल्कुल। तो कैसा अपनी कैरेक्टर से आप मुतमईन है? मैं अपनी कैरेक्टर से मुतमईन भी हूँ और सबसे बड़ा मुतमईन मैं अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर से हूँ कि जो बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। देखिए कैरेक्टर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसमें अगर एक्टर और डायरेक्टर जान डाल देना तो वो वही नज़र आता है फिल्म में। करेक्टर में मतलब जो डायरेक्टर है ना वो आपसे काम लेगा, वो आपसे काम लेगा तो करेक्टर मतलब वो उभरेगा, वो सामने आएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक डायरेक्टर ने काम करवाना होता है तो करने वाला एक्टर भी सामने हो तो पता चल जाता है कि ये छोटा सा भी करेक्टर है ना, ये पूरी फिल्म पे हैवी हो गया। अब वो जो हमारे प्रोड्यूसर है मोहम्मद खान साहब, मेरे हीरो भी हैं, इनका एक करेक्टर देखा जाए तो छोटा, एक मुलाजम गरीब आदमी का है। तो लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से भी और अपने इन प्यारे चाहने वालों से भी कि ये इस करेक्टर को बहुत अप्रिशिएट करेंगे और इनको इसी करेक्टर से अल्लाह पाक ने इनको जो इनकी पहचान बना दे। अगर हम देखें पश्तो फिल्म में, अगर हम देखें अरबाज साहब है, जहांगीर साहब है, शाहिद साहब है, ये हमारे पश्तो फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार है। इनके साथ काम करके कैसा लगा? ये तो सुपरस्टार क्या है, ये तो हमारे पेशावर की पहचान है, पाकिस्तान की पहचान है और इनके साथ मैं काम करके मैं तो खुश नसीब हूँ, मैं इनके साथ काम कर रही हूँ और मुझे इनसे कुछ सीखने को भी मिलता है और मेरा इनसे नाम जुड़ जाए तो मैं खुद सुपरस्टार बन जाऊँ। बिल्कुल हाँ, जब सीनियर के साथ आप काम करो तो कुछ सीखना भी पड़ता है, सीख भी जाते हैं। ऐसा ही है, मैं सीखती हूँ इनसे। जब मुझे बेशक 14-15 साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में आए, लेकिन मैं हर सेट पे हर फिल्म में काम सीखती हूँ। मुझे एक्टरों से, डायरेक्टरों से, हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये अदाकारी जो है, ये फ़न जो है, ये भी एक समंदर है। इसमें जितना भी डूब जाओ मतलब सर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ये समंदर, इसकी गहराई की कोई भी नहीं माप सका आज तक। ऐसा ही है। हाँ ठीक है, अब इसके साथ बात करते हैं। मोहम्मद खान दारा तो हुआ कभी ख्याल तासु संग हुई चेहरा 40 साल मख के फिल्म दीदन जोड़ शो नो पदी दीदन के आगे दीदन की कहानी के फ़र्क था करना बिल्कुल जाओ कहानी को मुख्तलिफ दा और दा यो नवे अंदाज दे, नवे अंदाज दे, नवी कुल लपारा मतलब नवी नस्ल लपारा बदे के खमीस जम दे। इंशाल्लाह मंग दी लपारा ढेर कोशिश करे। तकरीबन چې یو نیمه میاشت تاسو ته پته یې موږ دا نوم ورکړی دی او لیټ موږ د دې په کهانۍ باندې ناست یو او نن یو سوچ وکړو، سبا سوچ بدل شي، بل وکړو. موږ ویو چې موږ عوام له دا شی یو څیز ورکړو چې هغوی بور نه کړي او څه پیدا ته اوچته کړي او ښه میسج څه والي. زموږ ډېر مطلب پروډوسران چې ډایرکټران چې وی چې فلم اکثر داسې جوړي نو د هغې فلم نوم هم کافي کې اکثر هغه فلم ریمیک کړي، دوباره یې جوړ کړي، نو هغسې خدا نه ده. نه جي نه دا تا ته مې وویل چې په دې باندې ما او سعید صاحب تقریبا 2 میاشتې وشوي چې په پېښور کې ناست یو او ورسره هم د دې میوزیک هم کمپلیټ کړو او دا کهاني موږ داسې کړه چې مطلب خپل ځای باندې اوس ودروله. اوس هم پکې دلته په لاهور کې شوټینګ هم شروع دی او بیا هم موږ مطلب د شپې کینو ډسکس کوو چې څه مسله څه مخکې وروسته خو پکې نشته دی. نو انشاءالله دا یو نوی انداز دی، یو نوی شیز دی او زموږ د نوي عوام نسل دپاره به دا یو ښه میسج وي. که موږ وګورو پرون تاسو یو غانې شوټ کو، سونګ مو دغه کو، هغه چې ما واورېده غانا ډېره زیاته مزیداره وه. ضرور صاحب چې کوم دی موږ د پښتو فلم انډسټري ډېر یو ښه موسیقار، زما په خیال میوزیک به ډېر مزیدار وي. بالکل هغه ډېر ښه میوزیک کړی دی او ډېر په محنت باندې کړی دی او دا د دې چې کومې غانې دي دا هم په یو نوي انداز باندې دي. هغه مطلب د نورو غانو مانونه مختلف دي او غانو موږ میوزیک سره ډېر زیاته خواري کړې ده، محنت هم پې ډېر کړی. انشاءالله میوزیک هم ښه دی او د خپل طرف نه یاره څه کسر موږ نه دی پرېښی، تاسو ته بس ښکاري. واو نو بس الله دې وکړي چې د خلکو خوښ شي او ټول په مینه راشي او بس وی ګوري. ډېره مننه.
قدرمنو دا محمد خان چې موږ سره خبرې ترې کړو صحیح مجال هم سره ناسته وه دواړه د فلم حصه ده دې هم پکې یو کرکټر کوي او د دې هم دا د هیروین ده پکې د فلم پروډوسر هم دی د دې فلم ریکارډینګ ډېر په تیزه سره روان دی او ډېر زر به کمپلیټ شي اوس په د نظر اجازه ته غواړم هر شاته چې خوشحال اوسئ آباد اوسئ د الله په امان